د کابل، هرات، تخار او کندوز ولایت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په درېیمه روبه کې 1417 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 12659 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بلخ، ننګرهار، بغلان او هلمند ولایتونو محاکمو د 1440 هجري قمري کال په درېیمه روبه کې 12411 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 6898 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بدخشان، فاریاب، غزنی او غور ولایتونو محاکمو د 1440 هجري قمري کال په درېیمه روبه کې 8921 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 4624 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بادغیس او پکتیا ولایتونو محاکمو د 1440 هجري قمري کال په درېیمه روبه کې 3208 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 900 وثیقې هم اجرا کړي دي. حقوقو عمومي ریاست د سترې محکمې تر چتر لاندې فعالیت له پیل څخه د 1440 هجري قمري کال د درېیمې روبې تر پایه څه باندې 233 حقوقي موضوعات د سولې له لارې حل او فصل کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په درېیمه روبه کې د ښځو حقونو اړوند 420 قضیو او مواردو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د اداري مرستیال محترم شیخ سخاءالله سعید صاحب په مشرۍ وپلاوي د محاکمو د چارو د ارزونې د ولایتي محاکمو د اړتیاوو پوره کولو او همغږۍ د تقویې په موخه ختیځ زون ته سفر پیل کړ. د پکتیا ولایت وزې زدران، کندهار ولایت ژیړۍ، پکتیا نظامي محکمې او زابل ولایت ښاري ابتدایه محکمې د مسؤلینو په هڅو د قتل 4 موضوعات حل او فصل شول. د قضایي تفتیش عمومي ریاست مفتشینو د پنجشیر ولایت له محاکمو او مرکزي زندان څخه لیدنه وکړه. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو امریتونو په 2 اونیو کې 1021 بېلابېلې وثیقې اجرا کړي دي. د تخار، هلمند او لوګر ولایتونو محاکمو په یوه میاشت کې 2015 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 922 وثیقې هم اجرا کړي دي.